پریشانۍ او ډېر شخړې یې ګاللې دي. خاص کر په دویم افغان انګلو وار کې یې ډېر زیات مشکلات سامنا وکړه. افغان انګلو وار کې څه وسول؟ میر شیر علي خان چې و هغه د امیر و د افغانستان، هغه له روسیانو سره یوه معاهده وکړه د افغانستان په هکله باندې، ولې چې افغانستان یو آزاد هېواد و، یو آزاد مملکت و، هغه په دې هکله خبره وکړه. خو بدبختي دا وسوه چې د غازي کم میر شیر علي خان چې کومه معاهده کړې وه، هغه معاهده سوه هغه مثال کې د روسیانو سره د یو آزاد ریاست د یو خپل خودمختیاري وه. خو بدبختانه فرنګیانو هر وخت پر پښتون افغان باندې جبر ظلم کړی دی. هغو میر شیر علي خان ته حال وراتر کوي چې مثال کې له موږ سره د هم میلاو سي. بیا یې خلک راواستول، خو میر شیر علي خان چې و له هغه ځای انکار وکړي، له هغو سره نه سو میلاو، هغه یې بېرته رخصت کړل. دغه رخصتولو بعد انګریزي استعمار سامراج ډېر سخت خفه سو، له میر شیر علي خان څخه ډېر سخت ناراضه سو او 100,000 خلک د کابل لخوا د کوټې پر لاره باندې افغانستان ته دننه کړو، بلکې په کوټه باندې هغه ټیم کوټه چې وه د پښتون افغان برخه اوس هم ده، خو د ډیورنډ کرښې چې دی هغه دغه کړي دي، زله جلا کړي دي. داسې وسو چې دغه خلک زله بېل کړل، خو بیا چې حمله یې وکړه نو میر شیر علي خان چې و هغه افغانستان ته لاړو، روس ته لاړو، بلکې ترکیې لارې څخه روس ته لاړو چې هلته له خلکو سره وویني او کومک وغواړي. خو له ده سره خاص هغه کومک لا نه وسو. دوی په دغه وخت کې په بلخ کې چې و مړ سو، او میر یعقوب خان چې و د ده کوم زوی چې و هغه راغلو، او د ده بل ورور یعقوب خان و چې د ملالې میوند خاوند و. دغو میر یعقوب خان یې د ګندمک جلال آباد او د افغانستان ترمنځ یوه ځای دی چې ګندمک ورته یایي، دلته یې میر یعقوب خان راوغوښتی او په زور یې دغه استعماري او سامراجي دغه کومه معاهده سوه دا معاهده یې پر مسلطه کړه. کوم پوینټونه وو هغه په سلام پښتنې سیمې یې انګریزانو تر خپل واک لاندې راوستې، او بل یې دا استازی چې په افغانستان کې به استازی یې لکه مثال کې مشورې دا په معاهده کې دا وسو چې کاروبار به یې لکه مثال کې انګریزان زده تجارت کوي، هغه به دغه یعنې انګریزانو ته ډېر پروټوکول په دغه کې دا معاهده په ده وکړه. او بیا دا ورته وویل که ته دا شیان اپلای کوې بیا به دا موږ تا ته 2.5 پیسې هم د هغه ټیم په حساب دا به هم درکوو، ځای په ځای 6 لکه دي. دغه چې وکړو بیا داسې وسو چې دغه بعد کې افغانان په دې ډېر سخت خفه سو، ډېر سخت پریشانه سو. دغه پر کوم بالاحصار چې دی په کابل کې پر دې حمله وکړه، او د حمله کوونکي په مقابله کې هغه د دوی سفارتکار نوم یې څه وایي د سرلویس کانګوهم کینواري چې و کینواري یې مړ کړي. په دا باندې انګریزان چې و ډېر سخت خفه سو او رالو پر کابل یې حمله وکړه، او دغه چې د کابل یې ونیوه، شاوخوا علاقې یې ټولې ونیولې، میر یعقوب خان یې ختم کړی، او دغه چې ولو امیر عبدالرحمن طس په نامه باندې بادشاه کوي، واک ټول د دوی وي. او بیا دغه چې ولو په 1993 کې والټیمور ډیورنډ د میر عبدالرحمن سره دغه ډیورنډ معاهده وکړه چې دا زموږ ټول د بلوچستان پښتنې سیمې او د خیبر پښتونخوا دا یې ټوله د برطانوي هند برخه کړه. همدغه د ګندمک او دغه معاهده وه. اوس به په دې هکله ارسلان تاسو ته مزید انفارمیشن شیر کوي. جی ارسلان ملګرو زه نن تاسو ته دا درښوم چې د ګندمک معاهده کې کم شرایط انګریز ورکړي ول. اول یې دا ورکړي ول چې ته به د خپل پلار پر حرکت باندې معذرت کوې، ولې انواع شیر علي خان چې دوی ورته ویل دمکۍ یې ورکړې، ولې چې ته به له موږ معافي وغواړې. دا یو شی دی چې میر شیر علي خان ته انګریزان ویل معافي وغواړه، دوی معافي نه وغوښته. بیا د ده زوی میر یعقوب خان چې راغی انګریزان ورته ویل چې ته به معافي غواړې. زه پر مخ ځه چې معافي مطلب دا چې معافي ځینې وغوښتله،
بیا د هغه بعد ورته وویل چې دا پر دې ولیکل شوي دي خو بخښنه غواړم چې ما چې دې زده کړي هغه ما په دماغ کې راځي ولې ګډوډ دي دویمه یې دا ورته وویل چې مطلب چې موږ کوم جاسوسان دي هغو ته به سزا نه ورکوي زموږ خلکو ته به سزا نه ورکوي شکنجه به نه ورکوي دریم دا دی چې موږ د لې روډونو اسکولانو شان جوړو ته به هغه نه خرابوي حفاظت به کوي ژغورې به دریم څلورم دا پنځم دا رنګه نمبر باندې ورته ویلو چې ته به له نور ملکانو له بادشاه سره کیسې نه کوې له موږ د سلا کولو هغه ټیم ګریټ گیم وي د روس او د برطانیې تر مابین ویل چې ته له روس سره به زموږ بغیر خبره نه کوې که چیرې ته هم زموږ سره دغه د روس سره خبره کوې له موږ زبار کوې یعنې د افغانستان خودمختاري دغه به زموږ په لاس کې له چا سره خبره کوو له چا سره نه کوو میر یعقوب خان ته وویل چې دا به ته کوې جی بل یې ورته ویلو چې زموږ خلک د لې کاروبار تجارت چې وړي هغه به ته یې لکه بل یې ورته ویلو چې موږ ستا رنګه یو انګریز کښېنوو په کابل کې هغه به ته یې لکه مطلب استازی کښېنوو ریپرزنټیټیو کښېنوو چې هغه سره به بیا مطلب دلته افغانستان کوم مسایل چې دي هغه به ډیل کوې جی بل یې ورته ویلو چې موږ ستا د رابطې دپاره موږ دلته یوه د ټلیفون یو داسې ټلګرام جوړوو چې له کابل او د هند سره برطانوي هند سره موږ رابطه وي تماس وي هغه جوړوو موږ او حفاظت به ته کوې دا ورته ټیک دي ورته ویلی د دغه بل یې ورته وویل چې دا پښتنو سیمې دا علاقې ځینې وغوښتل او دا مو سر منظوره کړل ولې موږ تا ته په بدله کې چې د کوم شی ورته ولولو هغه دا ورته وویلو چې موږ تا ته په بدله کې 70,000 پونډ درکوو مطلب هغه ټیم 70,000 پونډ ډېر غټ شی ولو او بله دا ورته وویل ولې ته به له نور ملکانو سره جنګ نه کوې او که چیرې وقایع شی پېښ شو بیا موږ له تا سره مرسته کوو بیا تقریبا 70,000 یا هغه پونډ مطلب هغه ټیم ډېر غټ شی ولو بیا د انګریزانو پونډ چې مطلب نن سبا هم بې انتها زیات غټ دي جی ارسلا خان هغه د هغه بعد بیا څه وشول د هغه بعد بیا دا وشولو چې کله دا شرایط یې ورسره ومنلو نو افغانان ته دا 70,000 پونډه مطلب افغانان داسې دي مطلب تکړه کسان دي ایمان شی نه خرڅوي مطلب افغانان دا 70,000 پونډه ډېر سپک شی واخیستلی او کله چې د ده مطلب ورته وویل ته به زموږ کې دان رایله کوې زموږ ستاسې زه ستا پوجان درایله کوم پوجان چې ورایله کړو هغه 3 میاشتې دغه نه وی خوړلګي وژولو کله چې مړۍ ورکړه د مړۍ بچ کله اصل داسې و چې هلته پوځیان وو او پوځیان چې وو هغو ته تنخواوې نه وې مړۍ نه وې هغه رالو په کابل کې چې د دوی سفارتخانه وه کینواري کې اوسېده کینواري پلان چېرې سر لویس کانګو هم کینواري دا چې سفارتکار و پر دغې حمله وکړه دغې ووژئ دغه ولې دغه دا د ګندمک معاهده چې وه دا دغه ولیکل دا نن چې پر موږ معاهده مسلط دا دغه ولیکل دغه یې مړ کړي ورسره نور پوځیان هم بس نو هلته معاهده سوې وه انګریزان خوابدي سو حمله یې پر پښتون افغان وطن باندې وکړه او ټول پښتون افغان وطن یې قبضه کړي چې قبضه یې کړي بیا مخته څه وشو بیا امیر عبدالرحمن راغی امیر عبدالرحمن بیرته د امیر یعقوب خان چې موږ مطلب له دوی سره بیرته په خوله شروع شو خو هغه کمزوری وي واک یې نه وي په هر شی په زوره په ومانئ پر میر یعقوب خان هم په زوره ومانئ کمزوری و میر عبدالرحمن چې راغلی خو واک یې نه وي د هغوی ناست وي مثال کې واک ګرد دوی وي هر شی پر دغه وي مثال کې امیر عبدالرحمن باچا و واک ګرد هغه و چې موږ ته ورته یې راغی او میر یعقوب خان چې و هغه یې پس واخیستی هند ته لاړی هغه هلته مړ شوي دوی دلته دغه سوجي مخته مطلب چې کله څنګه چې ده درته وویل چې د امیر یعقوب خان واک نه ولو مطلب هغه چې خالص د بادشاه په نوم کښېنولی ولو کیسې ګردو دوی کولې بیا دا رنګه وخت تېرېدلو بیا چې افغان انګلو وار وشوی افغان انګلو وار ترې کې پر یو بادشاه امیر عبدالرحمن باندې د ډیورند دغه وتړله چې په زور یې دا ډیورند په جوړ کې هغه نوم چې و مورتیمر ډیورند دا په 1893 کې 1893 کې د ډیورند معاهده وکړه او زموږ ټول د بلوچستان سیمې او هغه سیمې راجلا کې په برطانوي هند ګډ کې بیا 1919 پاکستان جلا سو نو موږ د پاکستان برخه سو 100 کال یې دا راجلا کې چې 100 کال بعد به دا بیرته واپس تخکېږي چې ته ماته دا وایه چې د ډیورند معاهده د ګندمک معاهده ولې ګندمک ورته وایي دې ته ګندمک چې دوی یوه علاقه ده هغه مطلب په هغه کې دا معاهده وشوله چې د بلاحصار د کابل په مابین کې د سره د کابل او د جلال آباد مابین کې یو ځای دی هغه کې ګندمک معاهده چاته مابین وشوه د امیر یعقوب خان وي
یو سرلوړیز کانګو هم کینواري وایي. کینواري څو نکات په دا مایده کې ول؟ لس نکات لس نکات ول. جی د لس نکات بعد بیا چې څه مسله وسو بیا دا کم بالاحصار چې افغانانو حمله وکړه نو کینواري یې مړ کړي. د کینواري بعد دا خلک رالو او ګندمک مایده یې پر موږ مسلطه کړه، موږ یې راجلا کړو. نور څه ویل غواړې؟ نور څه ویل غواړم خو یو څه وخت بعد ولې چې اوس مطلب ما تر هغو پورې ته ورته ووایه. جی ته دا راته وایه چې مثال کې هغه د مشرقي و د دغه و هغه څنګه هغه هم جلا کړي و هغه څنګه یو ځای شول؟ مطلب موږ د ولې بدبخته یو چې ډېر دنیا سره جلا شوله له یو بله، خو بیرته سره یوه شوله. کله شیان کانګې له چینه را جلا کړي بیرته سره یو شوي امریکې یو مشرقي و مغربي جرمني جوړه کړله بیرته سره یوه شوله. امریکې شمالي ویتنام و جنوبي ویتنام یې جوړ کړي بیرته سره یو شول. خو موږ لا تاوه ده جلا یو. هغه د شاعر وایي چې د بیلتون کرښه یې منځ کې غځېدلې، د بیلتون کرښه یې منځ کې غځېدلې، لر و بر ورته پراته دي پښتانه دي، ژوند لري خو لکه مړه دي پښتانه دي. په مخه مو شه تر بلې ویډیو پورې. الله حافظ.